نظم دی چې پاگل هغې زمانه د هغه هسې پوښتنه وکړه ویلې وایه که نه هغه پاگل څنګه دی هغه نشي خو نه کړي اوس تماشې خو نه کړي بهر اوس شپې خو نه کړي او شپې شوګیرې خو نه کړي وایه په څه حال کې دی پس د واده نه زما ډېره موده وشوله چې ما لیدلی نه دی هغه زمونږ کوڅې ته واپس راغلی نه دی اوس راته دا ووایه چې هغه چېرته کې دی څه کار روزګار کوي اوس د ګوتو شمار کوي اوس اوی په چا اعتبار کوي اوس راته دا ووایه چې هغه چېرته کې دی څه کار روزګار کوي اوس د ګوتو شمار کوي اوس او په چا اعتبار کوي اوس ما هم ځواب ورکړلو ته لا خبره نه یې هغه اوس ډېر بدل شو ټولې نشې پرېښوي بس تماشې پرېښوي په بهر شپې پرېښوي شپې شوګیرې پرېښوي او ستاسو کوڅې پرېښوي ته لا خبره نه یې ته چې واده شوې نه ستا د واده په سبا هغه دنیا پرېښوده مینه رښتیا پرېښوده هغه اوس دلته نشته ته لا خبره نه یې اوس چې خبره شولې ولې اوتره شولې دا وارخطا ولې شوې ټوله سا ولې شوې او داسې د اوښکې په مخ ولې روانې شولې داسې رپېږې ولې حیرانه شولې اوس پرې خفګان مه کوه اوس یې ارمان مه کوه ارمان خو دغه و چې هغه دنیا نه لاړو ډېره بې ارمانه لاړو زنکدن کې راته دغه پیغام پرېښی دی ستای په نام پرېښی دی ویلې داسې راته زما د مرګه پس دی که چېرې ولیدله زما طرف نه پې اول سلام ووایه په احترام ووایه بیا ورته داسې وایه د نصیبونو تقسیم دا له اسمانه کېږي له پاک سبحانه کېږي دا د چا خوښه نه وي چې خپله مینه دې څوک د بل ډولۍ کې کېږدي رښتیا ویلې راته بیا ورته دا ووایه خپل ژوند خوشحاله کوه تورو زلفانو له دې کمسۍ بې خیاله کوه او پس ته پیغام یې راته دا یو خبره وکړه هغې ته ووایه چې په مینه مړ سلمان ته زړه نه بښنه وکړه زړه نه بښنه وکړه